جوړې بدې شاړې کړم ښایسته. ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 2.5 میلیارد افغانیو په ارزښت 8 پروژې منظوري کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ ملي تدارکاتو کمیسیون د شاوخوا 2.5 میلیارد افغانیو په ارزښت د 8 پروژو قراردادونه منظور او د 14 نورو یې تعدیل کړل. د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډې ته چې د روان 1403 لمریز کال د کب میاشتې په 26مه نیټه په مرمرینه کې جوړه شوې وه. له اجنډا سره سم 9 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې چې له جملې یې د 8 پروژو قراردادونه منظور، د 14 تعدیل، د 2 لغوه او 6 پروژې په تدارکاتي پروسو کې د موجودو ستونزو له امله رد شوې. د یادو 6 پروژو په اړه ټاکل شوو کمیټو ته دنده وسپارل شوه څو د تدارکاتي پروسو د ټولو اصولو په پام کې نیولو سره قراردادونه وارزوي او راپور یې د ملي تدارکاتي کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي. په منظور شوو او تعدیل شوو پروژو کې د کندهار ولایت د دهلي بند د ساتنې او پاملرنې چارو بشپړول، د کابل طبي پوهنتون د علي آباد روغتون کې د سرطاني ناروغیو د درملنې مرکز د پاتې چارو بشپړول، د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ او باغ پل سیمه کې د ترانسپورتي ترمینالونو جوړول، د کابل کندهار لوی لارې د پاتو برخو بشپړول او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي چې د اسلامي امارت له لوري تمویلېږي.